د اوزیر کینګ یعنی دا هلک چې کوم تاسو ته د ویډیو په سکرین باندې ښکاري د ده یو ویډیو در سره شریکوم دوستانو. نن سبا دا ډیر زیات په ټیک ټاک باندې وایرل دی او د دې وجه دا ده چې دا د هجلاګانو پیښې کوي او ډیر زیات ښکلی هم دی. د ده یو غلطه ویډیو به در سره شریکوم، ضرور موږ سره تر اخره پاتې شي چې تاسو یې په خپلو سترګو باندې وګورئ چې اوزیر کینګ چې ځان ته کینګ وایي یعنی کینګ خو بادشاه وي، خو نن سبا هغه خلک کینګ دي څوک چې په غلطو طریقو باندې پیسې ګټي، څوک چې بېهودګي کوي، څوک چې په سوشل میډیا باندې مشهور وي. نو بس دوی ځان ته نن سبا چا ځان ته کینګ نوم ایښی دی، څوک پکې کرک کینګ دی، څوک پکې پنډي کینګ دی، څوک پکې پېښور کینګ دی. خو د دې خلکو کار دا وي چې دوی بس صرف او صرف خپل دا کوم ښایست چې دی دا خلکو ته ورښایي او د پیسو ګټلو یو لار دې خلکو شروع کړې ده. یعنې په دې طریقه باندې کوم مسافر چې دي یا کوم هغه خلک چې هغوی چوکره دي، ښکلې هلکانې خوښي، نو بس په مختلفو طریقو دوی دوکه کوي، د هغوی نه پیسې وهي او هغوی ورته هم پیسې رالیږي. دې هلک ویډیو کې دا هم ویلي دي چې زه خو د دې جینکو پیښې کوم، خو ما باندې اوس خلک تنقیدونه کوي چې ته ولې دا کارونه کوې، حالانکې زه خو تاسو خندوم. نو ده ته وایو چې ګرانه څوک چې ځان نه جینۍ جوړوي نو هغه نور نه خوشحالوي، خامخا به ورپسې بیا خلک کنځل بدې ردې کوي. نو د دې کار نه پکار دی چې خپل ځان وساتې.